Orya English Language Program. د اوریا د انگلیسی ژبې خپرونه برنامه لسانی انگلیسی اوریا وړاندې کوونکی عارف اوریا. Lesson 72 دویایم لوست درس 72 On the telephone په تلیفون کې یا در تلیفون. دوستانو په دې درس کې به موږ تاسو دا زده کړو چې یو چاته موږ تلیفون کوو، له یو چا سره مو کار ده، هغه ته زنګ وهو خو تلیفون هغه نه جګوي، یو بل کس یې جګوي. بیا له هغه نه موږ تاسو پوښتنه کوو چې فلانی په کور کې شته او که نشته ده او هغه موږ ته ځواب راکوي. نو دا به پکې زده کوو. دوستان عزیز، در این درس ما یاد بگیریم که ما برای یک نفر زنگ میزنیم، خانهشان زنگ میزنیم، میخوایم با کسی که ما کار داریم امرایش او تلفن نمیور داره، یک کسی دیگه تلفن میور داره و امرای از او صحبت میکنیم و ازش میپرسیم که آیا فلانی در خانه است و یا خیر. ایره یاد بگیریم و چه قسم در انگلیسی بگیم. پس بیان که ایره یاد بگیریم که در انگلیسی چه قسم میگه. Hello? Hello, Saber. No, this is Zabi. Oh, hi, Zabi. This is Arif. How are you? Fine, thanks, Arif. And you? Not too bad. Is Saber at home? Yes, he is in the dining room. Just a minute. Thanks. دوستانو دلته تاسو ولیدل چې عارف زنګ وهلی ده، له صابر سره کار ده خو تلیفون زبی جګوي. زبی چې تلیفون جګوي وایي چې هلو یعنی سلام. عارف ورته وایي هلو صابر، وایي سلام صابره. زبی بیرته ورته وایي نه زه دا وایي زبی ده یعنی زه زبی یم چې د تلیفون چا ځواب کړی ده. عارف بیا ورته او سلام، های زبی، او سلام زبی. وایي this is عارف, how are you. وایي زه عارف یم، تاسو څنګه یاستئ. زبی ورته وایي fine thanks عارف and you. وایي زه ښه یم مننه عارفه، او تاسو. عارف بیا ورته وایي not too bad, بد نه یم. Is صابر at home? آیا صابر په کور کې دی؟ زبی ورته وایي yes. وایي هو. He is in the dining room. هغه د خوراک په کوټه کې ده. Just a minute. یو دقیقه صبر وکړه. عارف بیرته ورته وایي thanks یعنی مننه. دوستان عزیز، در اینجا در محاوره ما شما شنیدیم که عارف زنگ زده بود، با صابر کار داشت ولی تلفن زبی ورداشت. زبی وقتی تلفن ورداشت گفت که هلو یعنی سلام. عارف برش میگه سلام صابر. زبی پس برش میگه نخیر نه this is زبی استک. باز عارف برش میگه او های زبی، او سلام زبی. This is عارف, how are you. این عارف استک، شما چطور هستین. زبی پس برش میگه fine thanks عارف and you. خوب هستم تشکر عارف، و شما. عارف پس برش میگه not too bad، میگه بد نیستم. is صابر at home. آیا صابر در خانه است. زبی پس برش میگه yes he's in the dining room. او در اتاق نانخوری استک. just a minute یک دقیقه صبر کو. عارف برش میگه thanks تشکر. دوستانو په دې کې دوه کسان دي، یو له بل نه پوښتنه کوي چې آیا فلانی په کور کې شته او که نشته ده. موږ تاسو څنګه کولی شو چې په انګلیسي کې یو چاته ووایي چې فلانی په کور کې شته او که نشته. دوستان عزیز، در اینجا دو نفر هستند. یکی سوال میکنه که فلانی در خانه است و یا نه. باز نفر دوم جواب میده که بله او هستک، در کجا هستک، اوش هم میگه در اینجا. حالا گوش کنین که چه قسم یک نفر از دیگه سوال میکنه و میپرسه که فلانی در کجا است. Is زبی at home? Yes, he is in the kitchen. آفرین. گوری دوستانو دیزی که عارف وای چې is زبی at home وای آیا زبی په کور کې دی. نازو ورته وای yes he is in the kitchen وای هو هغه په پخلنځي کې دی. دوستان عزیز، در اینجا دیدیم که دو نفر هستن. عارف میگه is زبی at home.
آیا زبی در خانه است؟ نازو پس جواب میده، میگه که Yes, he is in the kitchen. بله او در آشپزخانه است. پس به این شکل ما میتونیم که از کسی سوال کنیم که آیا یک نفر یا فلانی در خانه است و بعد از او نفر دوم که جواب میده برش میگه که بله ها هستک، در کجا هستک. بجای کیچن ما شما میتونیم که بگیم که در لیوینگ روم یا مثلا بات روم یا داینینگ روم یا لیوینگ روم، هر کدامش ما میتونیم استفاده کنیم. دوستانو په دې کې هم دوه کسان دي چې یو له بل نه پوښتنه کوي چې فلانی په کور کې ده، هغه ورته هو هغه د خوب په کوټه کې ده. نو فرهاد او نوید دي، دا دواړه یو بل نه پوښتنه کوي. فرهاد وایي is شاکر at home؟ نوید ورته وایي yes he is in the bedroom. هو هغه د خوب په کوټه کې ده. دوستان عزیز در اینجا همچنان میبینیم دو نفر هستند، فرهاد و نوید. فرهاد سوال میکنه از نوید، برای نوید میگه که is شاکر at home؟ آیا شاکر در خانه است؟ نوید برش میگه yes he is in the bedroom. yes he is in the bedroom. بله او در اتاق خواب است. حالا دوستان عزیز پشت ما تکرار کنین. اوس دوستان ما پسی تکرار کیا. is شاکر at home؟ yes he is in the bedroom. آفرین. حالا اوس نو دوستانو ز فرهادیم، تاسو نویدی هسته. دوستان عزیز حالا من فرهاد هستم، شما نوید هستین. من سوال میکنم شما جواب بتین. is شاکر at home؟ بسیار خوب، دیر خوب دوستانو. اوس دوستانو تاسو فرهادی هسته، ز نویدیم. تاسو اول جمله وای، ز دویم وایم. شما دوستان عزیز حالا شما فرهاد هستین، من نوید هستم. شما جمله اول میگی، من جمله دوم. Yes he is in the bedroom. دیر خوب، بسیار عالی. حالا دوستان عزیز شما میتونین در بین خود ایره تمرین کنین. اوس دوستانو تاسو کولای شئ چې دا په خپل کې پریکټس کړئ. اوس نو دوستانو دلته یو اکسرسایز ده چې په دې کې اجمل او فرزاد دي. اجمل فرزاد ته زنګ وهلی ده او د یو چا پوښتنه ترې نه کوي. نو اجمل به دلته څه ویلی وي او څرنګه ووایي چې څوک په کور کې شته او تاسو فرزاد به څنګه ځواب ورکړي. نو له تاسو څخه هیله کوم چې دغه خالي ځایونه یې ډک کړئ او په دې باندې پریکټس وکړئ تر څو ښه مو زده سي چې یو چاته تلیفون کوي او د بل چا پوښتنه کوي څنګه به وایي. دوستان عزیز حالا در اینجا اکسرسایز است که اجمل و فرزاد هستن. اجمل به زنگ میزنه، فرزاد تلفن جواب میده و اجمل ازش پرسان میکنه که فلانی در خانه هستک یا نیستک. باز فرزاد جواب میده، میگه که بله و در کجا هستک. ایره شما خانه پوری کنین. قسمی که در سلاید پیشتر شما دیدین که چه قسم ما میتونیم که سوال و جواب در تلفن بکنیم. دوستانو اوس په دې درس کې موږ تاسو دا زده کوو چې یو څوک راځي د دروازې زنګ وهي او موږ نه د یو چا پوښتنه کوي چې هغه په کور کې شته او که نشته، نو موږ باید څنګه په انګلیسي کې ځواب ورکوو. دوستان عزیز حالا ما یاد میگیریم که یک کسی میاد زنگ دروازه را میزنه و سوال میکنه که آیا فلانی در خانه است یا نه و ما چه قسم جواب بدیم. نو راځي چې دوستانو دلته وګورو. په دې کې زبی او ساحل دی. زبی راځي د دروازې زنګ وهي او ساحل د دروازې جواب ورکوي. در اینجا زبی میاد زنگ دروازه را میزنه و ساحل جواب دروازه را میده. زبی میگه Hello ساحل is اتل at home؟ سلام ساحل یا سلام ساحل، آیا اتل په کور کې ده؟ سلام ساحل، آیا اتل در خانه است؟ ساحل برش میگه یا زبی come in. هو زبی دننه رازه. بله زبی داخل بیا. He's in the dining room. هغه د خوراک په کوټه کې ده. او در اتاق نانخوری است. دوستانو اوس زه وایم تاسو ما پسې تکرار کړئ. حالا دوستان عزیز من میگم شما تکرار کنین پشت ما. Hello ساحل is اتل at home؟ Yeah زبی come in. He's in the dining room. دیر ښه. اوس دوستانو زه زبی ام، تاسو ساحل هستید. دوستان عزیز حالا من زبی هستم، شما ساحل هستید. من جمله اول میگم، شما جمله دوم بگوین. زه اول جمله وایم، تاسو دویم جمله وای.
Hello Sahil, is Atal at home? دیر که بسیار عالی. حالا دوستان عزیز شما زبی هستین، من ساحل هستم. شما جمله اول میگین، من جمله دومه. دوستان اوس تاسو زبی هستی، ز ساحل یم. تاسو اول جمله وای، ز دویمه. یا زبی come in, he is in the dining room. ډیر ښه دوستانو، نو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې د دروازې ځواب په انګلیسی کې ورکو. دوستان عزیز به این قسم ما شما میتونیم که جواب دروازه را در انگلیسی بدهیم. اوس نو دوستانو دغه اکسرسایز ده، دوه کسان دی، یو دروازه ټکوي او بل ځواب ورکوي. نو له تاسو څخه هیله کوم چې قلم او کتابچه را واخلئ او دغه خالی ځایونه تاسو ډک کړئ او خپلو کې پرکټس وکړئ. حالا دوستان عزیز این هم اکسرسایز است که از شما خواهش میکنم که لطفا قلم و کتابچه تان را بگیرین و این را در کتابچه های خود بنویسین و خانه خالیش را پر بکنید و با خود تمرین کنید. vocabulary یا لغتونه دوستانو د دغه تیر درس دغه لغتونه دی، راځي چې یو ځای زده کړو. دوستان عزیز این هم لغت های درس گذشته است، بیان که با هم یاد بگیریم. اول ما ترجمه میکنم، اول باید ترجمه کنم، دقیقه نوروسته بیا تاسو ما پس تکرار کردی. اول bathroom، bathroom یعنی تشناب. bedroom، bedroom د خوب کوټه یا اتاق خواب. dining room، dining room د خوراک کوټه یا اتاق نانخوری. home، home کور یا خانه. kitchen، kitchen پخلنځی یا آشپزخانه. library، library library کتابتون یا کتابخانه. living room، living room د ناست کوټه یا اتاق نشیمن. yard، yard انگر یا حویلی. اوس دوستانو ما پس تکرار کیا. حالا دوستان عزیز پشت ما تکرار کنین. bathroom، bathroom bedroom، bedroom dining room، dining room home، home kitchen، kitchen library، library living room، living room yard، yard. ډیر ښه دوستانو، بسیار عالی دوستان عزیز. اوس نو دوستانو له تاسو څخه هیله کوم چې په کامنت کې له دغو نه 15 دانې راته په جمله کې استعمال کړئ. دوستان عزیز حالا از شما خواهش میکنم که 5 تا از این لغات ها را لطفاً در کامنت در جمله استعمال کنید تا من بدانم که آیا شما درست یاد گرفتین و یا خیر. expressions یا اصطلاحات. دوستانو دغه څلور دانې اصطلاحات دي چې په تیر درس کې موږ تاسو ولوستل. اول come in یعنی دننه راشه یا داخل بیا. دویم I don't know زه نه پوهیږم، من نمیدانم. دریم I don't remember I don't remember زما په یاد ندی، یاد من نیست. څلورم just a minute just a minute یو دقیقه صبر وکړه، یک دقیقه صبر کن. دوستان عزیز اینم اصطلاحات درس گذشته است که ما شما در درس گذشته خواندیم، با معنایش در اینجا نوشته کردیم برایتان. حالا از شما خواهش میکنم که پشت ما تکرار کنین. دوستان اوسی ما پس تکرار که. اول come in come in. دویم I don't know I don't know. دریم I don't remember I don't remember. څلورم
just a minute just a minute ډیر ښه ماشاءالله. هیله ده دوستانو چې دا له ځانو سره پراکټس کړئ او ښه یې زده کړئ. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز، لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.